بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیه. د 1401 کال د بودیجې په اړه باندې معلومات موږ ته په 1401 کال کې چې کومه بودیجه د رئیس الوزرا له طرفه منظوره شوې ده هغه 1 میلیارد 459 میلیونه 984,404 افغانۍ وه چې دغه بودیجه بیا په دوو بخشو باندې تقسیم شوې وه چې یو انکشافي ده او بله عادي ده. په عادي بودیجه کې چې موږ لرو هغه 1 میلیارد 448 میلیونه 15,904 افغانۍ ده. دغه عادي بودیجه د موږ چې ده دغه بیا په دوو کوډو باندې تقسیم شوې ده چې یو معاشاتي او بل مصارفاتي. د معاشاتو 21 کوډ کې چې موږ کومه بودیجه لرو هغه 1 میلیارد 153 میلیونه 992,607 افغانۍ ده چې دغه بیا څومره اندازه کې مصرف شوې ده د هغو مصرف 1 میلیارد 88 میلیونه 490,490 افغانۍ ته رسېدلی ده چې تقریبا فیصدي یا 2.9 ته رسېږي. او بل کوډ د موږ چې د هغه کوډ د مصارفاتو ده چې د مصارفاتو په کوډ کې موږ لرو 294 میلیونه 214,100 افغانۍ چې د دغو نه بیا د مصرف څومره شوی ده مصرف یې تقریبا په 288 میلیونه 803,000 او 212 افغانۍ ته رسېږي چې دغه کوم مصرف چې موږ کړی ده دغه په طبق د پلان عملیاتي باندې ده. موږ ته چې د ریاست پلان جنې کوم پلان عملیاتي راکړل شوی ده د هغې له مخې جنې په ښه شفافیت سره د موږ مصرف دغه اندازه ته رسېدلی ده. او دوهم بخش د موږ د بودیجې چې ده هغه انکشافي بودیجه ده چې په انکشافي بودیجه کې موږ ته 11 میلیونه 980,660 افغانۍ بودیجه راکړل شوې ده چې مصرف یې تقریبا 3 میلیونه 852,409 افغانۍ ته رسېږي. دغه د موږ د بودیجې په اړه باندې هم د کمیت په لحاظ او هم د کیفیت په لحاظ باندې معلومات وو چې د موږ بودیجه په دومره انداز باندې وه او په ښه شفافیت باندې د موږ بودیجه مصرف شوې ده چې تقریبا د مصرف فیصدیه 2.4 ته د 1401 کال رسېږي. او بله خبره د موږ د عوایدو خبره ده چې د موږ عواید د 1401 کال څومره دي هغه تقریبا 7 میلیونه 309,990 ته رسېږي. دغه د 1401 کال د موږ عواید دي خو لله الحمد دغه عواید چې د موږ 7 میلیونه ته رسېدلي دي دغه وجه د شفافیت ته چې دغه یوازې د مرکز عواید موږ دي ځکه د ولایاتو عواید چې دي هغه د مخکینو کالو په طبق باندې نه دي. مخکې به د ولایاتو عواید هم مرکز ته جمع کېدل له مرکزه به بیا خپلې مرجع ته تلل او اوس وخت کې په امارت اسلامي کې دغه رقم پرېکړه شوې ده چې د ولایاتو عواید به هماغلته خپل ولایت مستوفیت ته جمع کیږي او له مستوفیته نه خپلې مرجع ته جمع کیږي او دغه یوازې دغه 7 میلیونه چې دي دغه د مرکز دي او موږ په دې باندې ډېر فخر کوو ځکه چې دغه د موږ عوایدو چې دومره ارتقا کړې ده دغه وجه ټوله د شفافیت ته او نور هم انشاءالله کوښښ کوو چې موږ په خپلو کړنو په خپلو فعالیتو کې ښه شفافیت رامنځته کړو. وما علینا الا البلاغ.